Rahim. دا ټیوټوریل تاسو ته د شاکام انسټیټیوټ اف ټیکنالوژي له طرفه وړاندې کیږي. دا ټیوټوریل د وینډوز 7 متعلق دی. په دې کې د وینډوز 7 متعلق خبرې دي چې وینډوز 7 څه شی دی او دا یو کمپیوټر څنګه چلایي او دې وینډو کې کم سیټینګز په کومه طریقه کیږي او د وینډو انسټالیشن به څنګه کیږي وینډوز 7. اوس اول دا خبره کوو چې وینډوز څه شی دی. وینډوز 7 یا عام څومره وینډوز دی دا یو اپریټینګ سیستم وي. اپریټینګ سیستم هغه پروګرام ته ویل کیږي چې په دې کې د کمپیوټر ټول اپریشنز کنټرول کیږي. لکه یو کمپیوټر څنګه کار کوي، په کمپیوټر کې ډیسک څنګه کار کوي، په کمپیوټر کې مانیټر څنګه کار کوي، په کمپیوټر کې کیبورډ، ماوس، هارد ډیسک یا سی ډی روم دا ټول سیزونه څنګه چلیږي او څوک چلایي، نو دا یو اپریټینګ سیستم یعنی وینډوز چلایي. وینډوز اپریټینګ سیستم یا هر یو اپریټینګ سیستم په یو کمپیوټر کې لازمی موجود پکار وي. که چېرته په یو کمپیوټر کې اپریټینګ سیستم نه وي نو هغه بالکل هیڅ کار نشي کولی. وینډوز اپریټینګ سیستم ته جی یو آی اپریټینګ سیستم هم ویل کیږي. جی یو آی ګرافیکل یوزر انټرفیس یعنی استعمالونکو د وینډوز سره رابطه مختلف ګرافیکل سیزونو په واسطه سره کولی شي، لکه بټنې یا سکرال بار، ټاسک بار او دغه سي نور مختلف سیزونه دا ټول ګرافیکل سیزونه دي. په دې وجه وینډوز ته جی یو آی اپریټینګ سیستم هم ویل کیږي. بعضې اپریټینګ سیستم په ټیکس بیس باندې چلیږي، لکه څنګه په وینډوز کې کله موږ سی ایم ډي ولیکو نو بیا انسټرکشن موږ د ټایپنګ مدد سره کمپیوټر ته ورکوو، نو دې ته ویل کیږي کمانډ ډریون انټرفیس. او وینډوز چې کوم موډ موږ عام طور سره استعمالوو دې ته جی یو آی موډ یا ګرافیکل یوزر انټرفیس ویل کیږي. وینډوز دا د مایکروسافټ یو پروډکټ دی. مایکروسافټ یو لوی اداره ده او خصوصا دا د سافټویرو یو اداره ده، د سافټویرو جوړولو یو پاینیر اولنۍ اداره ده. د دې مشر بل ګیټس دی چې دا د دنیا یو مالدار ترین کس دی. وینډوز یو فرندلی اپریټینګ سیستم هم دی. فرندلی اپریټینګ سیستم نه مراد چې وینډوز خاص د تعلیم نه بغیر یعنی خاص د سکل نه بغیر هم هر کس زده کولی شي او په دې کې مختلف سیزونه ډېر په اسانه طریقه باندې دي. څنګه چې نن سبا موږ د موبایل استعمال کوو، موبایل استعمال هر کس کولی شي، ولی چې ډېر واضح سیزونه پکې لیکلي شوي، دغسې په وینډوز کې هم ډېر په اسانه طریقه باندې مختلف سیزونه ښکاري او خلک یې اپریټ کولی شي. بعضې اپریټینګ سیسټم یې ډېرې ګرانې وي، هغې دپاره خاص کمانډونه لیکل پکاري، د هغې دپاره خاص د تعلیم یو لیول پکاري، لکه څنګه لاینکس اپریټینګ سیسټم دی، سولاریس، یونیکس وغیره. په دې وجه وینډوز ته فرندلی اپریټینګ سیسټم ویل کیږي او په دنیا کې زیاتر په پرسنل کمپیوټرو کې وینډوز اپریټینګ سیسټم استعمالیږي. اوس د وینډوز په تاریخ په لږ نظر واچو. وینډوز 1 ورژن سٹارټ شوی دی 1985 نه. دغسې تاسو ته ښکاري مختلفې ورژنې په مختلف کلونو کې ریلیز شوي دي. اوس موجوده مونږ ورژن استعمالو وینډوز 7، 8 یا 10. په بعضې کمپیوټرو کې ایکس پی یا ویسټا هم استعمالیږي، لیکن زیاتر د پروګرامونو کم کمپیټیبلیټي ده، مطابقت دی، هغه وینډوز 7، 8، 10 سره دی. وینډوز 7 دا په 2009 کې ریلیز شوي ده. 2009 کې دا تاسو ته د وینډوز فیملی یو پوره ټری ښکاري. په دې کې مختلف ورژنې لیکلي دي، بره د هغې کلونه لیکلي چې په کم کال کې دا ریلیز شوي ده او د بعضې وینډوګانو یو بل سره تعلق هم خیلی دی، لکه څنګه تاسو ته د دې غشو نه ښکاري. اوس مونږه زیاتې خبرې به په وینډوز 7 باندې کوو. 7 کې وینډوز 7 کې
تقریبا شپږ ایډیشن دي. لومبی دی سٹارټر، دویم دی ہوم بیسک، دریم دی ہوم پریمیم، څلورم دی پروفیشنل، پنځم دی الټیمیټ، شپږم دی انټرپرایز. سٹارټر وینډو ایډیشن د ټولو نه یو سپک ایډیشن دی، یعنی د دې وینډوز ډیره وړه وي او په وړو سیسټمو یا کمزورو پینټیم 4 کمپیوټرو کې په آسان انسټال دی شي، لکه څنګه مینی لیپټاپ وي یا پینټیم 4 کې 1.6 دغه سي ټایپ کمپیوټر د لپاره دا ښه دی. دویم ایډیشن ہوم بیسک دی چې دا درمیانه کمپیوټر د لپاره دی، لکه ام پینټیم 4 کمپیوټر د لپاره. بیا نورو خو کمپیوټر د لپاره پریمیم یا پروفیشنل. پروفیشنل تقریبا په ام پینټیم 4 هم چلیږي، لیکن بهتر کمپیوټر د لپاره کوټوډو دی. دغه سي الټیمیټ او انټرپرایز ایډیشن هم دی نه زیاتې جدیدم دي. څنګه چې تاسو بره نه ګورئ سٹارټر ہوم بیسک، نو څومره چې بره تاسو ځئ نو دومره به وینډوز سپکه وي، ورته به کمزوری کمپیوټر یا نارمل کمپیوټر پکاري، لیکن دې کې به سهولتونو هم کمی وي. برنو کمپیوټر ایډیشنو کې بعضی سیزونه نه وي موجود، لیکن څنګه چې تاسو لاندې راځئ دومره به وینډو درنیږي، د وینډو کیپیسټي به هم زیاته نیسي، لیکن وینډوز کې به سهولتونه هم زیاتی، وینډوز کې به کمانډونه وغیرہ هم زیاتی. تاسو به اوس دغه پروفیشنل ورژن کې موږ زیات کار کوو، نو تاسو به ګورئ چې بعضې سیزونه به سٹارټر ہوم بیسک کې نه وي، پروفیشنل او الټیمیټ وغیرہ کې به وي. اوس د وینډو د ایډیشنو د پہچان نه پس لومبی څنګه موږ کمپیوټر سٹارټ کوو، نو لومبی دا سکرین راځي. دې سکرین ته وینډوز لاګ آن سکرین ویل کېږي. په دې کې کوم استعمالونکي یوزر دا غنوم راځي او دلته پاسورډ راځي، او کته د وینډوز ورژن او ایډیشن هم لیکلی. دا وینډوز 7 ورژن دی، الټیمیټ ایډیشن دی. دینه پس کمپیوټر کولاو شي. د کمپیوټر کولاوېدو نه پس